سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به ټول ته روغ او جوړ یئ. زه یم سردار ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په دې نننۍ ویډیو کې څو مهم تنظیمات اضافیه تاسو ته معرفي کوم. یعنې ملګرو کوم تنظیمات زموږ په اضافه کې دي هغه ډېر خطرناک دي. هر څوک کولی شي زموږ شخصي ډیټا غلا کړي له خپل موبایل څخه اضافې له لارې، او موږ ورباندې خبر هم نه یو. دا کوم سیټینګونه چې زه نن درته ښیم دا سیټینګونه په خپل اضافه کې وکړئ، انشاءالله ستاسو شخصي فایلونو ته هېڅوک هم لاسرسی نشي کولی. نو ډېره خوندوره ویډیو ده، هیله چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ویډیو سکیپ نه کوئ. مخکې له دې نه زه ویډیو شروع کوم، ستاسو په خورا درنه هیله کوم که تر اوسه پورې هم ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ. خوا کې چې کوم دی بیل آیکن ده په هغه باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زه هر نوې ویډیو اپلوډ کوم تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته درشي. نور مو که ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ. اوس به زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوو، څنګه کولی شو د اضافي مهم سیټینګونو که زموږ شخصي ډیټا څوک غلا نه کړي نو له موږ سره اوسیږئ. نو ملګرو زه ورځم دا خپله اضافیه راخلاصوم، د موبایل اضافیه راخلاصوم. کله مو چې اضافیه راخلاصه کړه نو یو شیبه به لږ ورته انتظار وکړو. دلته ملګرو کونج کې لاندې وګورئ یو آپشن ده موږ ته راکوي مې، یعنې زه. نو په دې مې باندې کلیک کوو. مې باندې چې کلیک وکړو ملګرو لاندې پاس وګورئ بل آپشن ده سیټینګ، نو په دې سیټینګ کلیک کوو. نو سیټینګ چې وهو ملګرو ته لاندې وګورئ بل آپشن موږ ته راکوي مور سیټینګ، نو په دې مور سیټینګ کلیک کوو. مور سیټینګ چې وهو ملګرو ته آپشنونه موږ ته راکوي پاس لیکلي دي جنرال، نو په دې جنرال باندې کلیک کوو. نو په جنرال باندې چې کلیک وکړو ملګرو دلته موږ څنګ کې یو څو مهم سیټینګونه راکوي. ملګرو دا سیټینګونه موږ ته ډېر مهم دلته لیکلي شو اضافي هاید ان فایل. دا اولنی سیټینګ کوم ده ملګرو په دې پرایوسي برخه کې تاسو وګورئ دغه سیټینګونه ملګرو دا ډېر مهم دي. دلته لومړی سیټینګ ده شو اضافي هاید ان فایل. دا په دې معنی کوم فایلونه چې زموږ په موبایل کې هیډ شوي دي هم پټ کړي دي موږ هغه څنګ کې په اضافه کې ښکاري. اوس زموږ اضافه چا سره کنیکټ ده هغه ورځ زموږ شخصي فایلو ته کوم فایلونه چې موږ په اضافه کې پټ کړي دي هغه فایلونه څنګ کې دلته موږ ته ښکاره کوي. هر وخت تاسو اضافه را ډاونلوډ کړئ یا هم انسټال کړئ دا آپشن څنګه وي پکې فعاله وي، نو تاسو کوشش وکړئ دا آپشن څنګه کوئ غیر فعاله کړئ ځکه دا ډېر مهم ده. موږ هر څوک ځان ته شخصي ډیټا لري نه غواړو چې بل څوک یې وویني. که تاسو چېرته په خپل موبایل کې پټ کړی هم وي که اضافه کې مو دا آپشن آن وي بیا تاسو هر څوک کولی شي تاسو څنګ کې دا فایلونه وګوري، پټ شوي فایلونه وګوري. بیا ملګرو ته لاندې بل آپشن د شو هاید ان فایل ویټ پروکسي ملګرو دا هم څنګ کې همدا کوم چې فایلونه تاسو په خپل موبایل کې پټ کړي هغه که عکسونه یې که ویډیوګانې هغه هم که هر اپلیکیشن نه ملګرو کار اخیستی وي خو په داخل اضافه کې تاسو ته هغه عکسونه څنګ کېږي پیدا کېږي. نو ته که چېرې دا آپشن څنګ کې غیر فعاله کړي نو بیا څنګ کېږي نه پیدا کېږي، تاسو بېغمه تر اوسیږئ. دلته لیکلي ملګرو سیټ کنیکشن پاسورډ، دا پاسورډ تاسو خامخا خپل اضافې ته ورکړئ بغیر کله چې دا تاسو آپشن ووهئ دلته لیکلي انټر پاسورډ، نو تاسو دلته یو پاسورډ ورکړئ. اته ستاسو زړه ده که هر څه پاسورډ ورکړئ نو زه دلته یو پاسورډ ورکړم. دلته بیا په اپلای باندې کلیک وکړئ ملګرو. دا فکر کوم اته د پورې پاسورډ غواړي ښه 2019 دا مو اپلای کړئ ملګرو. نه بغیر له تاسو اجازه نه اوس هېڅوک هم نشي کولی ملګرو څنګه چې تاسو اضافې سره وصل سي. نو دا دوه کوم درې سیټینګونه دا په اضافه کې ډېر مهم دي. لاندې ملګرو سره دلته لیکلي یوز یور نیک نیم وای فای هاسپاټ. دلته ملګرو تاسو دغه دوه آپشنونه چې کوم دي یو لیکلي یوز یور نیک نیم از وای فای هاسپاټ، دلته لیکلي شیر موبایل ډیټا ان وای فای هاسپاټ. یعنې ملګرو که چېرې ستاسو په موبایل کې نیټ وي ستاسو نیټ خلاص وي یا بل چا سره اضافه کنیکټ کوي نو دې لارې کولی شي تاسو انټرنیټ هغه استعمال کړي. یعنې ملګرو زما اوس ډیټا فی الحال نشته ده، که چېرې زما دلته ډیټا آن وای او زه بل کوم ملګري سره اضافه کنیکټ کړم نو بیا زما انټرنیټ څخه هغه هم استفاده کولی شي د اضافې له لارې. نو دا آپشنونه تاسو کوشش وکړئ دا څنګ کې آف کړئ، دا آپشنونه څنګ کې ملګرو آف کړئ. نو دا څو آپشنونه ملګرو ډېر مهم دي اضافه سیټینګ چې موږ باید په خپل موبایل کې ترسره کړي وای. نو دا سیټینګونه خامخا په خپل اضافه کې وکړئ. نو هیله چې ملګرو ویډیو مو خوښه شوي او شی مو تر زده کړي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته اپلوډ کوم په لوی بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او اباد اوسیږئ.